وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د ویګا د امن د جلسې دوی ته جرګوي دغه یو ویډیو کلیپ د سره شریکوم چې د خپل ډیر زیات پاکستاني ثابتولو کوشش کوي نو دا ویډیو کلیپ د سبورو मैं उन लोगों को ये पैगाम भी देता हूं कि जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ तो इन्होंने जो है मुझसे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि इस अफरीदी को हम नहीं मानते। अफरीदियों की तारीख पड़ी है। अजब खान अफरीदी के घर पर किसी ने उसकी चार दिवाली की पामाली की तो उसकी हिस्ट्री भी देखो, उसकी तारीख भी देखो। मलक दरिया खान अफरीदी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो उसकी तारीख भी देखो। शेर अली अफरीदी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो उसकी तारीख भी देखो। इस सरजमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबाइली जो है वो गैरतमंद हैं और हम पाकिस्तानी हैं। ویډیو کلیپ ته سوور دو پدا کې دای مثال د چا ور کوي د عجب خان افریدي د امل خان د دریا خان او د چا مشرونو خو دغه موږ دا ویو چې هغه په وخیره کې انګریز زنده‌باد نه دی ویلای یا ظلم زنده‌باد نه دی ویلای ته چې نن دغه کوشش کوي چې یاره زه شاید د جلسه د پاکستان زنده‌باد د پورانه و د امن د پوره تور وخت یو او د امن مسله ټوله ایشو چا جوړ کړی دی دا دلته ظلم څوک کوي همدا ریاست یې کوي نو ته چې ظلم له په ملت کې زنده‌باد ویایې ضرورت څه و یعنې کې د پالش لګولو ضرورت څه و چې ته په دا جلسه کې بار بار دا ټکه یو ځل نه دوه زره ځل باره خبره لرې کړي یو چې دا مې جانډې لګولي دي دا مې پاکستان دی دا مې ملک دی دا مې صوبارو او به ته په امن خبره وکړه ته ورته وایې چې ته ظلم یې په دغه ځای کې ته دغه ځای کې دغه کیسه سټاپ کا نوره ودروه نو موږ اکثر پښتانو لا ویو او بل ته په خیبر کې لیدلي دي خلکو د کورونو دروازې په تیرو خیبر او دغه هغه نه اوچت شه د کارخانو نه پوست لوړ شه یا پشتخانې نه د بوډا ګیټ هغه نه پې پوست وروخېجه باډه قدیم نه نو هر دروازه باندې پاکستان بیرغ و جنډه لګېدلې یرو بیا هم آیا تو ولته ژوند د امن وکړو آیا ته د دوی ظلم ښکار نه یې نو دا هیڅ ګارنټي نه لري که ته وایې چې زه به 2000 ځل ورته زنده‌باد ویم نو زه به شاید باد شم نه دا جرګه د امن د پوره وه د پاکستان زنده‌باد ریلي نه وه خو تو یې دغه جلسې نه د پاکستان زنده‌باد ریلي جوړه کړه چې په هره دومه خبره کې د دا ثابتولو کوشش وکړو چې زه خو پاکستان زنده‌باد ویم او بیا هم یو سولي شکل کې به مطالبه پیش کړه نو دا پاکستان زنده‌باد نه باید دلته ته لږ سخت سټانس د اخیستی وای دغه ضرورت نه و نه د مرداباد ضرورت و نه زنده‌باد ضرورت و تو د مطالبات د امن سره کورو باید په هغه خبره وشي نو موږ پښتانو له ویو چې دا ټوله بادان به تشین سور کې هم او دا دوه رنګه بیرغ یې چې دی دا ټول بدن باندې 24 غنټې ګرځاویم دا ډرون او د هغه یخ سره تعلق نه لري دا د ډالري جنګ حصه ده هغه د ډالري جنګ کوي لګیا دی هغه د جهاد په نومه چې کومه د فساد ډرامه شروع کړې وه دا باندې باید خبره وشي په دا ونه شي چې زه ټوله زنده‌باد ویم خیر دی لږ امن روکه مننه